تازه او بد خبر، افغانستان خپل یو ریښتینی بچی له لاسه ورکړو. د مطالبو شریکولو مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دیني عالم او زړور شخصیت مولوي سمیع الله ریحان د وحشیانو لخوا په شهادت ورسېدو. نن د جمعې لمانځه پر مهال د کابل پکتیا کوټ جومات کې د هیواد دښمنانو د منبر لاندې ورته چاودېدونکي توپ ایښي وو، چې د چاودېدلو وروسته مولوي سمیع الله ریحان شهید شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان دي. مولوي ریحان هغه څوک و چې تل به یې خلکو ته د اسلام دین ریښتینې معنا او څیره ورښودله او تل به د هیواد ملي ګټو په دفاع کې لکه غر ولاړ وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې دا کار به کوم وحشي ډلې کړی وي؟ خپل نظرونه به راسره کمنټ کې شریک کړئ.